دا دې د سترګانې نه تختې هو دا نه یا زه اوس درخو مې وایي که نه چې تا دې پنجره کې د ترګو په ځای بند کړم نه نو بې عقله هغې دومره عقل رانغی دا نه چې په لارې ته یې توی شوي نو په دغه لاره به واپس کور ته راغلی وې نورې ځای به دې وړی وې خو ستا مسافر دی نه خفه شوی نه وې بې څه نه وې تللی نو زه چانک دومره ورته زما خپې اړنګ دوړنګ چې بس را پرېوتم خو زمونږ د کور په چوکې خو د هغه نصیبانه وه بس من یې نېږمه بې عقله لا خو کم عقله لا خو هسې مې در باندې لسم پاس خو هسې بېکه بېګوله سمر یا سمر ناوی یا ناوی یا دلما ودې کاته بچې خپل مور ته چې ورته مې ویل شمای شمای نو اواز یې نه راکولو په خپله وه او ګوره چې ورته ویل ناوی وایي زه راغمه ها څه دي وګوره ما ته وی څه دي یو خو تاسو کلیوالو ښځو خبرې زده نه کې سړی وایي جي رابشي څه دي ها څه دي ویل سړی وایي جي نو خوله به دې کږه شوې چې تا ما ته جي ویلې وي او که نه خوله دې ماتېږي ښه نو څه دي جي ها داسې وایي جي ګوره څومره ښه ښکاره شو چې جي داسې چل وکړه ناوې چې دننه کوټې ته ننوځه او زما جوړه او د جانان زوی جوړه مې راواخله چې بازار ته یوسو او د زی را لوګندي بس ښه جي ناوخته کېږي داسې چل وکړه چې بازار ته به لاړ شو دا جوړې راواخله ستا به ناب درځي واخلي که نه او زه به داسې لږ چمنګل کاکا ته د دې ووینم ښه جي دا باله جي وایي د دې نه زه قربان زه بچې زه جي زه ځي ښه دا جي ما اول به زه مخکې ځم که نه نو بچې راځه هو رښتیا ته لږه خواږوله نایي ما ویل داسې بازار ته ځو نو که څه دنداسه منداسه لګي چې د را راوړم نه جي ښه چې بس دا هسې د سرخۍ پوډرو نه خبره وتېده زه به تېسې ځو ښه جي شازیې شازیې لورې جی مورې وای د جي نه دې قربان شم جوړې د پلار خبرې تا ما اورېدې ها اچھا مورې دا پلار خو مې دی انپړ خو خبرې ډېرې ښایسته کوي